هغه سړي سره د څه خبرې کولې؟ څه خبرې دې ورسره کولې؟ د ننه دې راوستی و. خدای خبر چې څه به دې ورته ویلي وي. ووایه که نه؟ په خدای ما هېڅ هم نه دي ورته ویلې. راغلی و ستا پوښتنه یې کوله خاندان مېرمنې. که د دې کور یوه خبره دې د باندې وکړه بیا به زه له تا سره ګورم. په خبره پوه شوې؟ تا سره مې همداسې وکړه کړې وه. خوله به دې بې ځایه نه خوځوي. مورې ته څه کوې؟ عمره ته د کومې هوکړې په اړه خبرې کوې؟ له دې سره دې څه هوکړه کړې مورې ووایه. مورې ته ولې غلې شوې ها؟ کله چې علي دلته کار پیلوه هغې سره مې یوه هوکړه کړې وه. اوس راته وایي چې دې کور کې نور کار نه کوم. علي ترورې ته غواړې چې موږ یوازې پرېږدې؟ هو موږ د همدې لپاره جنجال کوو زویه. هغه ما ورته ویل چې په دا سخت حالت کې لاړه نه شي خو انشاءالله چې یوه ښه پرېکړه به وکړي. هو همداسې ده. زه نه ځم. ته دې کوټې ته لاړ شه، جامې دې بدلې کړه، درسونه دې ووایه، جزا دې نه ده ختمه شوې. خو مورې خبرې مه کوه. عالیه مېرمن دې خواړه کوټې ته دروړي. نږدې و چې هر څه دې خراب کړي وو. ته پوهېږې که عمر په حقیقت پوه شي موږ دواړو باندې به څه حالات راشي؟ نه هېڅ هم نه ورته وایم. نه پوهه وم. ډېره بښنه غواړم. له دې ځای نه ورکه شه. تا ته وایم پام کوه چې خبرې مې هېڅکله هېرې نه کړې. په خبره پوهه شوې؟ ښه له سلیم سره د وخت څنګه تېر شو لورې؟ ما ته خو دې څه ونه ویل؟ ډېر ښه تېر شو شکران ترورې. ما په لومړی ځل احساس وکړ چې سلیم له ما سره په رښتیا مینه لري. ماشاءالله خدای دې تاسې دواړه له بد نظر نه وساتي. آمین. یو ځای کې د ماشوم کاغذ پران والوځوه. ډېر خوشحاله و ترورې. د سلیم پتنګ الوځونه ډېره خوښېږي. پتنګ په ماشومتوب کې ډېر خوښېده. ما ته خو دې هېڅ نه و ویلي. خبره یې نه وه یاده شوې. سلیم به د سیمې ټولو ماشومانو ته پتنګونه جوړول. د پتنګ الوځولو ته به ډېر خوشحاله و. ته ودرېږه یو څه درته راوړم. نن دې ښوونکی راغلی و، غوښتل چې تا د فوټبال په مسابقو کې ونیسي. تا ورته څه وویل؟ نه مې ورته وویل زه تا ښوونځي ته د درس لپاره لیږم، خو هر چېرته چې بې ځایه کارونه وي ته پکې یې ومره. مورې کېدای شي څه؟ کېدای شي ته اجازه راکړې مورې. ته خو پوهېږې چې زه له فوټبال سره څومره مینه لرم. بیا به مې درسونه ښه ولولم مورې. بیا دې درسونه ښه لولې که نه؟ یعنې اوس یې نه لولې، همداسې ده که نه؟ نه مطلب مې دا نه و مور جانې. ته م غواړې چې لکه ملګرو غوندې د کوڅه ډبی درنه جوړ شي عمره؟ ستا لپاره چې څه نه کوم، خو زویه ته نه باید ما داسې خفه کړې، که نه نو زه بیا په غوسه کېږم. نه زه نه غواړم ته خفه شې مور جانې. سمه ده، داسې چې دا نو دا موضوع تړو نور ورپسې مه ګرځه. ته خو پوهېږې چې زه له تا سره څومره مینه لرم زویه. د دې دنیا له هر څه نه راته ډېر ګران یې. ستا د ښې راتلونکي لپاره هر څه مې چې له لاسه کېږي درته کوم یې، خو ته دې سم درسونه ووایه. سمه ده مورې. ته خو پوهېږې چې زه له تا سره څومره مینه لرم. سمه ده، بیا نو کښېنه درسونه دې سم ووایه. سمه ده؟ سمه ده. آفرین. واخله لورې، عمر څومره زر تېر شو، لکه پرون غوندې راته ښکاري. ترورې ده، دا خو ډېر ښکلی دی. ډېر انځورونه یې راسره ول، خو یوازې همدا پاتې.
بیا په فکرونو کې ډوبه شوې ترورې؟ څه شوي؟ ولې خفه شوې شکران ترورې؟ مراد را یاد شو. زما لیونیه زویا، ماشومان چې ولې یو بل سره ډېره مینه درلوده، چیرته چې مرادو هلته سلیمو، چیرته چې سلیمو هلته مرادو. د هغوی مینې نه ټول خلک حیران ول لوډې. خو اوس یې حالت وګوره. رښتیا وایي ترورې، اوس هغوی لکه دښمنانو غوندې دي. مراد یو بې پروا هلک دی. عثمان خو خبره نه مني. مرادم ګرم نه ګڼم اصلي لورې. هغه ډېرې سختې ورځې تېرې کړي. کله چې سالم نه و، هغه ډېرو لویو ستونزو سره اوږه ورکوله لورې. ډېرې بدې ورځې ورباندې راغلې. مه خفه کېږه شکران ترورې، هرومرو یې بېرته اړیکې ښې کېږي. همدارنګه ته به نه ویلې چې وخت د هر درد لپاره دوا ده؟ او به ګورې چې هر څه به پخپله ښه شي. له موږ نه وروسته به د مراد نوبت وي. مراد ته به هم واده وکړو، له واده سره به هغه هم ښه شي. ته نوره مه خفه کېږه. سمه ده شکران ترورې؟ انشاءالله لورې، انشاءالله. نه غواړم چې تا وستایم، خو هیڅوک هم لکه تا غوندې قهوه او خواړه نشي تیارولی. زما د خولې خبره دې وکړه. د ورځ په تېرېدو یې د لاس خواړه خوندور کېږي. دروغ دي؟ مور دې موږ ته غوږ نه دی نیولی. وروسته بیا وایي ښاغلی عثمانه، ته زما د لاس خواړه هیڅ نه خوښوې. وامې ورېدل. زما فکر نورو ځایونو کې دی. خیرات دی مېرمنې. موږ دلته له دې خوړو نه خوند اخلو، خو مراد زوی به مې چیرته وي، څه به خوري، همدا فکر مې کوه. پوه شوم مېرمنې، ته اندېښنه مه کوه. هغه له موږ نه په ځان ډېر پام کوي. داسې مه وایه. نه پوهېږم چې ته به څه وخت قناعت وکړې. ته یې پلار یې، ځوان دی، یوه تېروتنه کوي. زموږ مشرانو دنده د هغوی بخښل دي. ډاډه یم هغه هم زموږ په اړه فکر کوي، قناعت نه کوي لکه تا غوندې. اوس یې په خوته ولوېږو ها، که وغواړې نشي راتللی. ستا زوی دی چې موږ نه غواړي شکران مېرمنې. خپل کور یې دی، دعوتنامې ته په تمه دی. سبا شپه به یې خوړو ته راوغواړو. کینو، کیدای شي یو فرصت پیدا کړو چې ټول سره یو ځای شو. هسې نن په کوژده کې ورسره ونه غږېدو. او د روژې مبارکه میاشت ده، خفګان به پرېږدو. پلاره مور مې رښتیا وایي. ته خو پوهېږې مراد زموږ غوښتنه مني، خو هغه خپل احساسات نه ښکاره کوي. زه ورپسې ډېر خفه شوی یم. ډېر وخت کېږي چې یو ځای نه یو کېناستلي. که تاسې دومره شله کېږئ، راویې غواړئ. ته به وایې چې ما هغه له دې کور نه شړلی. هغه خپله دا کور پرېښوده او لاړه. سبا شپه به مراد راوغواړي، یو ځای به کینو، خبرې به سره وکړو. ډېر شکر خدایه، ستا ډېر شکرونه کوم. بله، زه یم مراد صحرا مېرمنې. شپه په خیر ښاغلی مراده. شپه په خیر. تا ته یو ښه خبر لرم. یو ملګری مې کارکوونکي ته اړتیا لري. ته مې فکر ته راغلی. ستا لپاره ښه کار دی، ډېر ښه ارامه کار دی، نه ستړی کېږي. ته څه وایې؟ ډېره خوشحاله شوم، ډېره مننه کوم. مننې ته اړتیا نشته، وړتیا یې لرې. ها، په هر حال سبا سهار به د نوي رئیس ته ورشو چې ورسره وګورو. سمه ده، سمه ده. که غواړې ستا کور ته به درشم. نه، زه پخپله درځم، ته زحمت مه باسه. سمه ده، نه شله کېږم، هر څنګه چې ته غواړې. ژوندی اوسې. سمه ده، سهار ته سره وینو. د خدای په امان. بیا هم ډېره مننه کوم. زویا، ودې ډاره کړم. هغه څوک و؟ د کار لپاره یې زنګ وهلی و. ښه،
سمه ده. دا څه دي؟ دا د فوتبال د لوبو پاڼې دي مدیر صاحب. ستاسو لاسلیک ته اړتیا ده. سربیره په دومره کارونو یو دا هم کمو چې ته راغلی خواشي لګیا یې بیا مو په 2 روپیو کوي. داسې نه کېږي مدیر صاحب. هلکان ډېر په حواس کې دي. ډېره هڅه کوي مدیر صاحب. هغوی د دې لپاره هڅه کوي چې له درسونو نه ځان خلاص کړي. ښاغلی سلیمه ته یې هم له ځان سره بوخت کړی. هو بله خبره د ښوونځي بودیجه دې کارونو ته بسنه نه کوي. زه په هلکانو باور لرم مدیر صاحب. ورزش د هغوی صحت ته ګټه هم لري. له دې سره هغوی به درسونو ته ښه مورال پیدا کړي. په ټولنیز ژوند کې به هم بدلون وکړي. سمه ده ښوونکی سمه ده. ستا خبرې نه ختمېږي. هر څنګه چې وي ته راهنما ښوونکی هر څه چې غواړې وکړه. خو ونه ګورم چې د ښوونځي نوم په 2 روپۍ کې مورې د لانجه کې لوبې کوو. سمه ده کوئ لورې. رښتیا وایي مورې ته په ما غوسه نه شوې. رښتیا وایم زه به ولې په تا غوسه کېږم لورې. تا کله په ما ډېره غوسه کېږي مور جانې. بیا به هېڅکله هم په تا غوسه نه شم. ژمنه ده.
څه شوي جلی؟ زه بابر مې نه راځي میرال میرمن ولې له ما سره داسې کوي زه خو هېڅ نه پوهېږم. ته نه پوهېږې سهرا؟ میرال میرمنه ډېره جدي ښځه ده. داسې په اسانۍ خپله غوسه نشي سړولی. په داسې وختونو کې ځان ورته مخ ښکاره کوه. زه له هغې نه ډېره ډارېږم جلی. هغه ورځ ما له تا نه ملاتړ وکړه، زما خوله مې رابنده کړه. زه مې ستا په دې حالت کې ډېره خفه یم سهرا. څومره چې غواړې په غوسه شه، خو د یو انسان د خولې مړۍ نه باید ترې نه واخلي. ته زما خبرې نه اورې جلی؟ اورم یې خورې داسې کومه خبره نه ده. ښه نو زه اوس نوره ځم. چېرته ځې جلی؟ ته ولې ځې؟ کښېنه چای وڅښه. ودرېږه یو دوه خبرې به سره وکړو. کار پیدا کولو ته ځم خورجانې کانانو کېناستلم. هله د خدای په امان ماته دعا وکړه سمه ده؟ میرال د دې بیچاره ښځې ډوډۍ ورباندې دروي. اوه 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 دا دنیا هم داسې ده. انشاءالله چې کار ورته پیدا شي لږ به ارامه شي. سلام، څنګه یې؟ مننه، ته څنګه یې؟ مننه کوم، زه هم ښه یم. هله راځه چې پارک ته لاړ شو لوبې وکړو. سمه ده راځه چې ځو. هله راځه چې دال وخورو. هله پا ډېر خوند کوي. پا بټوه مې هېره کړې وه. ستاسو د حالت زه ډېر خوشحاله کړم. 2 ورځې کېږي چې ډېرې خوشحاله یې. خیرات دی؟ څه خبره شته چې زه نه پوهېږم؟ د ځینې خبرو په منلو سره لږ څه ښه شوم. ته په حق وې احمده. الهي تقدیر دی، موږ د دې په وړاندې نشو درېدلی. هو، د خدای رضایت ډېر مهم دی. په دې دنیا کې هر څه زموږ لپاره جوړ شوي. انشاءالله هر څه به ډېر زر ښه شي. بېرته سره لوبې کوو. ژوندی اوسې. ته هم ژوندی اوسې. د انجمن دې مسئلې خو ډېر خفه کړی یم. وکیل مو څنګه که ملګریه؟ له هغه سره مو خبرې وکړې؟ که خبرې وکړو څه به وشي؟ ستا په زوی کې لږ رحم پاتې عثمانه. مطلب مې دا و چې په وکیلانو کې رحم نشته ملګریه، هم دا مې ویل. هغه وکیل څوک دی؟ تا ته وایم ملګریه، د هغه رجایي وکیل څوک دی؟ مراد؟ زه یې ورښیم. ودرېږه ته چېرته ځې ملګریه؟ څه دې وکړه؟ اوس به کورنۍ جنجال رامنځته شي. توبه توبه عثمانه، ودرېږه چېرته ځې؟ مزه ودرېږه. ښه ملګرو، پوه شوی یې چې په کوم ټیم کې ولوبېږئ؟ ښوونکیه پوه شو، خو علي تر اوسه نه دی راغلی. راغلم. چېرته وې ها؟ هغه یو کار مې درلوده، هغه مې هله ولږه ناوخته شوه، بښنه غواړم. هله راځه د فیدو په ټیم کې یې. ورځ په خیر. تا به هم په یو ټیم کې ونیسو که څنګه عمره؟ ګرانه نه وای، موږ ټول به په یو ټیم کې لوبه وکړو، ډېر خوند به وکړي. حاله ګوره ډېر خوند به درکړي. سمه ده، تاسو چې دومره شلی یئ، سمه ده درځم. زه تا په منځ کې لوبه وم عمره. ښوونکیه که د میدان په ښي لوري کې ولوبېږم ښه لوبه کوم. ښوونکیه اول ځل دی چې یو څه غواړي. هر ډول چې ته غواړې. سمه ده. عمره هلا عمره. فخری کاکا، ملا صاحب زم تا ته درتلم. خیرت دې څه شوي؟ پوښتنه مه کوه ملا صاحب، خوله مې ټینګه نشوه کړی. عثمان ملګري ته مې وویل چې مراد د رجایي وکیل دی. فخری کاکا تاسو وکړل؟ نه پوهېږم چې څه مې وکړل.
نه پوهېږم څنګه مې وویلې خو پوهېږم چې ښه کار مې ونه کړ. اوس څه وکړو؟ ملګری مې لاړه وال ورته زه هم شاته وم ومې نشو درولی. بیا به زوی او پلار د یو بل په وړاندې ودرېږي. دعا وکړه چې څه نه وي شوي. انشاءالله انشاءالله. په خیر راغلی ښاغلی مراد. ښاغلی کمال راغلی. مهرباني وکړئ زه هغه ته وایم چې تاسو راغلي. سمه ده مننه کوم. مهرباني وکړئ. زوی دی له ښوونځي سره بلد شوی؟ نوم یې علي دی که نه؟ نورینو بلد شوی بګڼه. سلیم ښوونکی هم ورسره مرسته کوي. ژوندی دی وي علي د ښوونځي په ټیم کې نیولی. لکه چې ته نه غواړې هغه فوټبال وکړي؟ نه هغه خبره نه ده. د هغه د فوټبال بوټونه په سوریه کې پاتې شوي دي. زه غواړم چې هغه ته بوټونه واخلم. هغه بوټونه نه لري. بخښنه غواړم. وایا مورې. زویا ته څنګه یې؟ ښه یم مورې. خیریت دې څه خبره ده؟ ته خو ښه یې که نه؟ کومه خبره نه ده. ته اندېښنه مه کوه. د شپې خوړو ته کور ته راشه زوی جانه. سمه ده خو پلار مې خبر دی؟ خبر دی خبر دی. هغه هم ډېر غواړي چې ته دلته راشې زویا. سمه ده مورې ګورو به. هڅه کوم چې درشم. اوس دلته لږ کار لرم. سمه ده زویا. سمه ده. د خدای په امان. په خدای دې سپارم. د لیدو په هیله. د مدیر دفتر ته داسې بې اجازې نشي ننوتلی مېرمنې. اوس ماته ادب او اصول مه راښیه مدیر صاحب. زما په خبره پوه شوې؟ ته څه غواړې؟ غواړم چې سلیم نومی ښوونکی زما د زوی نه لاس واخلي مدیر صاحب. په 2 ورځو کې زما زوی لیونی کړی دی. درس نه وایي. ټول فکر په فوټبال کې دی. په ټول ژوند کې مې داسې سړی نه و لیدلی. دا څه ډول ښوونکی دی مدیر صاحب؟ دا ستونزه به هم دا وسله وي. سمه ده ارامه اوسئ. راځئ دلته کښېنئ. لورې سلیم ښوونکی ماته راولېږه. اندېښنه مه کوئ. لږ وروسته راځي خپله ورسره وغږېږئ. اعصاب مې کار نه کوي. لاسونه مې ریږدي. دا سلیم نومی ښوونکی خو زما د زوی ژوند تباه کوي. مدیر صاحب زه مو غوښتی وم. مهرباني وکړئ. ښاغلی سلیم راغی. ما ته وګوره ښوونکیه. د زوی شا مې پرېږده. هغه یو کوڅه ډبی هلک نه دی. ته یې بې ځایه په مغزو کې د فوټبال فکر مه اچوه. 2 ورځې کېږي چې درس هم نه وایي. ښاغلی زه غواړم عمر چې کوم څه ته اړتیا لري زه ورته هغه ورکړم. زوی مې څه ته اړتیا نه لري. هغه هر څه لري. ګورئ د هلکانو ژوند یوازې درس ویل نه دی. اړتیا ده چې په اجتماعي ژوند کې یو څه زده کړي خندان مېرمنې او عمر. دا دواړه کارونه ډېر ښه کولی شي مېرمنې. ښاغلی سلیمه خبره مه اوږدوه. مور یې چې څه وایي هماغه وکړه. له لوبو کولو نه هغه ته درس ډېر مهم دی. باید خپل درسونه ووایي. د کورنیو غوښتنه باید ومنل شي. سلیم ښوونکیه خندان مېرمنې نور نو تاسې تللی شئ. له دې نه وروسته به د زوی په اړه نور شکایت نه اورئ. هیله منده یم چې همداسې وشي. مدیر صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ له ما سره ولې داسې چلند کوې؟ زه ځان ته بې ځایه جنجالونه نه غواړم. زما په خبره پوه شوې؟ د دې ښځې ژبه ډېره اوږده ده. موږ ته ستونزه جوړولی شي. که تفتیش شی دا خبرې وکړي موږ ختمېږو. زه له قانون سره سم چلند کوم. بې ځایه کارونه مې هېڅ نه خوښېږي. په خبره پوه شوې؟ عمره دلته راشه. بکسه دې واخله چې کور ته ځو.
ښوونکی هیله کوم ورته مې ووایه چې زه غواړم فوټبال وکړم. ته دې اوس له مور سره لاړ شه. زه یو څه درته کوم، په ما باور وکړه. درته مې ونه ویل چې بیا دې له دې ښوونکي سره ونه وینم ها؟ ومې نه ویل چې بیا دې فوټبال کې ونه ګورم؟ هو لږ مخکې مې سپارښتنه کړې وه، ختم شو. رښتیا وایي؟ ډېره مننه کوم. سمه ده، زه لږ وروسته درځم. سمه ده، د خدای په امان. ښوونکیه عمر باید بیرته په ټیم کې ونیسو. ښې حملې کې تکړه کس نه لرو. عمر ډېره ښه لوبه کوي، هغه بد هلک نه دی، همدارنګه زموږ ملګری شو. رښتیا وایي هلکانو، خو نه باید د هغه په کار کې لاس وهنه وکړو. کورنۍ ته به یې هم لږ وخت ورکړو. زه ډېر ژر د هغه ستونزه حلوم. تاسې دعا وکئ، انشاءالله کومه ستونزه به رامنځته نه شي. شکران میرمنې، ماته د مراد د موبایل شمیره زر راکړه. خبرې مه کوه، شمیره یې راکړه. زر شه. عثمان کاکا. سمه ده، شکران. وروسته خبرې کوو. اوس یې پرېږده کاکا، لږ ارام اوسه. پوهېږې چې ناروغ یې. هغه څنګه داسې یو څه کولی شي؟ نه پوهېږي زموږ په وړاندې دعوه مخته وړي. رښتیا وایي عثمان کاکا، خو مراد هم په حقه دی. دنده یې داسې وکړي خپل ګاګ ته یې ځواب ورکړي. توبه استغفر الله. مننه. په خیر راغلی ښاغلی مراده. سلام ښاغلی کماله. در پیژنم صحرا میرمنه. تاسو هم په خیر راغلی میرمنې. مهرباني کینئ. غواړم د کار په اړه ټول معلومات درکم. مراد راته ویلي وو په عربي ژبې پوهېږي. ریسپشن کې به ګاکانو ته ښه راغلاست وایي میرمنې، ځکه چې موږ په خپل هوټل کې ډېر عرب ګاکان لرو. ریسپشن؟ هو میرمنې. هغه ما داسې فکر کوو چې پاککاري به کوم ښاغلیه، خو یعنې ډاډه نه یم چې زه به داسې یو کار وکړی شم. نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. زه خو ستاسو په ژبه نه پوهېږم. بښنه غواړم، زه ستاسو په ژبه نه پوهېږم. زه نشم کولی چې ستاسو ستونزه حل کړم. بښنه غواړم، کاش چې زه پوهېدم. له موږ سره ژباړونکي هم نشته. سلام، کمکتان کنم؟ ما 3 فامیل هستیم، همراه هر فامیل یک طفل است. 3 اتاق کار داریم. با چند روز؟ با 10 روز. درست است. یو ماشوم دی، 2 کسان دي، 3 کورنۍ دي. 10 ورځې پاتې کېږي او 3 کوټې غواړي. سمه ده. بسیار زیات تشکر. خواهش میکنم. دا دی همدومره میرمنې، دلته به هم دا کار کوي. ستا عربي ژبه او ترکي ژبه ډېره ښه ده. که ته یې ومنې تا ته به 500 لیرې درکو میرمنې. 500 لیرې؟ منم یې. په میاشت کې 500 لیرې ډېرې پیسې دي. په میاشت کې نه، په اونۍ کې 500 لیرې درکوو. په اونۍ کې؟ تاسو جدي یې ښاغلیه؟ خدایه ستا ډېر شکر. تاسو دلته خپل کار پیلولی شئ. د شپې دلته باید پاتې شئ میرمنې. یوازې د هفتې رخصتۍ کې اجازه لرئ. سمه ده، زه یې کوم. زه دې کار ته ډېره اړتیا لرم. داسې چې دا مبارک مو شه. د لیدو په هیله میرمنې. د لیدو په هیله. تا ته دې هم مبارک. ډېره مننه کوم. وروره یو ځل یې راوښیه، وروسته څنګه دې حالت ته رارسېږي؟ سمه ده، دا 2 سانتي متره نازک شو. وروسته څه کوې وروره؟ دا څه رقم تیل دې راکړي یو ساله؟ دا تیل دې خراب دي، زما مخې خراب که بخار کوي. واخله تیل دې، پیسې مې بیرته راکړه. ارامه اوسه وروره، صبر وکړه، لږ ارامه شه. هله بویې ګورم یې، همدا اوس یې ګورم. مخ دې لږ واړوه، اوس یې دې خواته لږ واړوه.
باور وکړه وروره ستا د مخ دا سوروالی او دا حالات زما د تیلو له امله نه دی هیڅ نه دی څنګه نه دی وروره ته دې ته وګوره دلته څه لیکل شوي وروره میډ ان چاینا یعنې دا تیل د نړۍ تر ټولو د صنعتي هېواد تولیدي او ترکیې ته یې راوړی او د دې خلکو په مال کې هیڅ خرابي نشته زه خو وایم ستا پلې پاکي خرابه ده ګرانه داسې ده هو که نه نو اوس به زموږ مخ به بخار کوه همداسې نه ده همداسې نه ده یوره یوره مهګره وه داسې چې دا نو زه باید پل پاکي بدل کړم چې د مخ بخار مې ورک شي وروره هرومرو ته د خپل پل بدل که ان د دې استعمالول مه هېروه واخله بیا به تمه یې وروره احترامونه د لیدو په هیله په ځان د ډېر پام کوه ورځ په خیر هلک هغه خو د بخار په اړه خبرې کولې زما مخ هم بخار کوي ستا هم بخار کوي دا به سري مرض وي ښاغلی مراده ډېر مهربانه یې یو څو ورځې وروسته ما خپل اخیستل اوس زه ستا پوره وړې شوم اوس یې پرېږده فکر وکړه چې علي به څومره خوشحاله شي خو زه دې پور درکوم داسې نه کېږي ښاغلی مراده سمه ده سمه ده هر څنګه چې ته غواړې څه شوې مېرمنې کومه ستونزه پیدا شوې تا ته څه ته د خپل کار کوه دا واخله عمره نور نو ما سره کار مه لرئ زه غواړم فوټبال وکړم غواړم چې خپل ځان ته مې خپل ژوند جوړ کړم بس دی نور دا ژړا دې بنده که غلی شه علي ته ملا هغه ځای نه راووځه پخلنځي ته لاړه شه خپل کار دې وکړه نور نو ستا خبرې وانه ورم زما په خبره پوه شوې زه بخښنه غواړم ملګرو زه هم تاسو غوندې غمجن او په غوسه یم که رښتیا وایم له تاسو نه هم زیات یو انسان څنګه له خپلې کورنۍ سره دومره ضد کوي ته زموږ دې حالت ته وګوره خدایه ته ماته صبر راکړي شیطان وایي ورشه ښه یې ووهه سمه ده ملګریه سمه ده لږ ارامه اوسه که ونه شو موږ هم یو وکیل نیسو ګرانه دنده یې ده وروره رجایي ورغلی و هغه م ورسره ومنله اوس خو رجایي ځان ته وکیل نیولی ملګریه مونږ به نور ځان ته یو ښه وکیل پیدا کړو که څنګه خو دا کار هم په پیسو کېږي خو زه خو وایم دا کار دومره ستونزمن نه دی فیصله به زموږ په ګټه کېږي انشاءالله هغوی هېڅ هم نشي کولی رښتیا وایي مونږ به ولې ورخطا کېږو زه خو وایم چې اوس به وکیل نیولو ته اړتیا نه وي ملګرو هو ملګریه تا باندې په دې عمر کې ځوانه کې راوختې مخ دې له دانو نه ډک شوی دی ملګریه ته زما مخ ته مه ګوره ته دې خپل مخ ته وګوره له سهار راهیسې مخ دې ګروې بیا ماته وایي رښتیا په تاسو شوي حساسیت خو به مو نه وي کړی پېشلمي کې مو څه خوړلي یوکسا دا لوبې به ګټو داسې لوبه به کوو چې د استانبول ښوونځیو کې نوم پاتې شي کاشکه عمر هم وي ښوونکی سلام سلیم ښوونکی علي مېرمنې په خیر راغلی ډېره خوشحاله شوم چې ته مې پیدا کړې ښوونکی په عمر خو به کوم څه نه وي شوي نه عمر ښه دی زه دلته راغلی یم چې د هغه په اړه خبرې در سره وکړم مهرباني وکړئ دلته کښېنئ ژوندی اوسې
ښوونکی خیر دی عمر د فوټبال په ټیم کې ونیسئ زاره یې درته کوم د هغه فوټبال ډیر خوښیږي د هغه د خوشحالۍ لپاره هر څه کوم زم هم دا خبره کوم د عمر شتون په ټیم کې د هغه لپاره ښه دی او هم د ښوونځي لپاره خو مور یې ناراضي کېږي مېرمنې خو ته له هغې نه په عمر ډېره دردېږي عمر دې څه کېږي عمر زما د لاس لاندې لوی شوی دی لکه خپل زوی غوندې ورسره مینه لرم مورې لکه چې د سپورت بوټونه دې راته اخیستي دي په خپلو سترګو یې ووینه زویه وای ډېر ښکلي دي مورې هله زویه وای غونده چې واړه خو به نه وي سمه ده زه ځم جامې مې بدلوم سلام صحرا مېرمنې سلام نوی کار مې پیدا که مراد دې ژوندی وي ما سره یې مرسته وکړه بخښنه غواړم تاسو مې سره ونه پېژندلې عالیا مېرمنه زموږ د یو زده کوونکي خپلوانه ده او سحرا زموږ ګاونډی خوشحاله شوم زه هم زه به نوره لاړه شم ښوونکی اندېښنه مه کوه عالیه مېرمنې عمر به ډېر زر خپل عادي حالت ته راوګرځي تاسې اندېښنه مه کوئ مننه ښوونکی څنګه نه راکوي دا پیسې مې راکا پیسې مې زر کوا راته وایم ولې نه راګورې زموږ مخ ډېر بخار کوي ولې نه راکوي خبره نه پوهېږي پیسې هم نه راکوي صبر وکړئ یوه شیبه که ستاسو مخونه خراب شوي نو زه څنګه کوم همدارنګه تاسو له کومه پوهېږئ چې ستونزه زما په تیلو کې ده پیسې مایسې نه درکوم ولې نه راکوي دا زما اصول دي پیسې بیرته نه ورکول کېږي پیسې مو راکوه پیسې مو راکا دا څه حالت دی عثمان کاکا په موږ خراب تیر خرڅ کړي پیسې نه راکوي پیسې به راکړي وایا خپل کار ته وګوره ته خو دې حالت ته وګوره دلته بدل شیان خرڅوي د خلکو روغتیا او جیب ته زیان رسوي یوکساله استاده دلته د نه غواړم هر څه د ټول کوزه لاړ شه بل ځای کې کار درته پیدا کا څوک دې چې دوپه کړي پیسې بیرته ورکړه ورکشه پیسې مو راکا پیسې راکا یوکساله پیسې مو راکا پیسې مو راکا بلې خانم شاخوري زما هغه بوټي خلاص شول ته ماته د شفا ورکوونکي ترور لپاره وخت ونیسه د پیسو فکر مه کوه دا ځل ډېرې پیسې دربړم بس نه کوي چې ته وخت ونیسې سمه ده ژوندی اوسې د خدای په امان نیسان ما ته د درد ضد درمل راوړلی شي ولې پلار جانه کوم ځای دې خوږېږي لورې سر مې لږ درد کوي ښه کېږم له مور سره مې بوټي دي هغه وڅکه بیا درد نه کوي د مور سره مې درد کوي هغه یې وڅکه نیسان زینب د کومو بوټو په اړه خبرې کوي نیسان څه در باندې وشول نه څه نه دي شوي له راسه مې پیاله ولوېده سمه ده هله راځه کښېنه زویا سلیما حالا راشه مراد ورور ته راغی
زویا په خیر راغلی مراده راغلی مراده مننه کوم هله زویا راځه هله راځه دلته تر ټولو بار کښېنه ګرانه زویا په خیر راغلی دلته کښېنه چې نن شپه تا په مړو سترګو ووینم نن شپه خو پاتې کېږي که نه مراده ټول به یو ځای پیشلمی وکړو ډېر وخت کېږي چې پیشلمی مو یو ځای نه دی کړی یو ځل خو روژه ماته کو بیا ګورو مورې په کومو سترګو راغلې ونه شرمېدې د سیمې او د خپل پلار مخې ته له هغه سړي سره درېدلی بې شرمه راغلی یې دلته له موږ سره په یو میز هم ناست یې ښاغلی عثمانه خیر دی داسې خبرې مه کوه ګوره هغه روژه ماتي ته دلته راغلی آرام اوسه کښېنه دلته پلاره کښېنه څومره چې غوسه کېږي غوسه شه خو ما کوم غلط کار نه دی کړی یوازې مې خپله دنده ترسره کړې خو ته بیا هم هیڅ زما په حالت ځان نه پوهوې پلاره ته غواړې لکه تا غوندې فکر او لکه تا غوندې ژوند وکړم پلاره نه غواړم چې نور دې ووینم لاړ شه ورک شه ښاغلی عثمانه ودرېږه مراده زویا زویا نیسان ته بوټي ویشوي او هغه څکې نه پوهېږې چې داسې دي هغه هم په امیندوارۍ کې څه خبره ده احمده معده مې جوش کوله لږ بوټي مې ویشول ومې څکل ښه یې هم کړم نیسان که ته خاموسې دا باید په خپل سر ونه څکې که کوم زیان درته ورسوي سمه ده پرېږده یې زه یې پاکوم که مې وغواړي څه به وکړې هیڅ نه پوهېږم پتا شک نه کوي ته هیڅ اندېښنه مه کوه خو همدا اوس یې در سره راواله سمه ده ښاغلی عثمانه مورې پلاره باس کې نور دا کار باید خلاص شي سمه ده ما ته وګوره علي عمر سره کار مه لره امضا کوم خو یو شرط لرم که لوبه مو ونه ګټلی صفه به ورکوي